هغه کارنامه چې تر اوسه پورې ټولې دنیا نه وکړې او ایران د اسرائیل سره وکړه. څرنګه چې تاسو ته پته ده خوږو پښتنو چې د ایران او د اسرائیل ترمنځ جنگ ختی دی، نو هغه څو ورځې مخکې چې اسرائیلو په ایران باندې حمله کړې وه که نه، نو د ایران یې هم ډېر تاوان کړی و. لکه د هغو نیوکلیر سیسټم یې مکمل تباه کړی او د هغو چې کوم آرمي چیف و هغه هم تباه مړ شوی او شهید شوی، بلکې چې د هغو کوم ساینټسټ دوه د نیوکلیر سیسټم اټم چې تیاراو هغه هم شهیدان شوي. خو بیا چې بیرته کومه کاروایي ایران کړله که نه، نو تاسو به حیران شئ، ځکه چې د هغو چې کوم بریسټک د هغه دي میزایل دي سو هغه پې ور پریښي و پایر کړي و پې که نه، او د هغو چې تل ابیب کوم ښار دی هغې مکمل ختم کړل دی. بل چې کوم دنیا ټولې دنیا هغه کار تر اوسه پورې نه دی کړی کوم چې ایران وکړو که نه، د هغو چې کوم 80-35 جهاز و که نه هغې راغورځول دی او مکمل یې ورله تباه کړل دی. نو جنگ ډېر مخکې روان دی په تیزۍ سره، او اسرائیلو دا ټویټر جاری کړل دا بیان چې دا جنگ موږ نه بندو، دا جنگ به موږ کوو. نو جنگ ډېر غټ مسلو طرف ته روان دی، بلکې ایران سره هیڅ چا هم تر اوسه پورې هیڅ نه دي ودرېدلی، پاکستان ورسره هم نه دی ودرېدلی، او دغه سره نه دی د اسرائیلو سره چې کوم اردن او عراق ملکونه دي که نه هغو ورله باقاعده اډې ورکړي دي او ودرېدلي دي، ورساده مسلمانان ملکونه دي خو د اسرائیلو سره ودرېدلي دي. نو دا جنگ ډېر په مخ کې روان دی، دینه به عظیم جنگ سازیږي. نو الله دې خیر کړي. داسې انفارمیشن به زه تاسو سره شیر کوم، نو ضرور در سره چینل باندې که نه وي سبسکرایب کړئ چینل، او ټیک ټاک اکاونټ در سره ضرور فالو کړئ. نو انشاءالله میلاویږو په داسې نوي اپډیټ به زه تاسو سره روزانه راوړم، خو اکاونټونه در سره فالو کړئ.